دوستانو یو سړی له یوې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. دا نجلۍ په هغه ډېره زیاته ګرانه وه. یوه ورځ نجلۍ د پوستکي په ناروغۍ اخته شوه. کرار کرار یې خپله ښکلا په ختمېدو شوه. یوه ورځ یې خاوند په چکر ولاړ. د بېرته ستنېدو پر مهال یې ټکر وکړ او په سترګو ړوند شو. سره له دې هم د واده ژوند په عادي ډول پر مخ ولاړ. خو د ورځو په تېرېدو سره ښځې خپله ښکلا په تدریج سره له لاسه ورکړه. ړوند سړی په دې بوږنوونکي حقیقت خبر نه و، نو ځکه یې په ژوند کې هیڅ توپیر منځته رانغلو. هغه هماغسې له خپلې مېرمنې سره بېسارې مینه لرله. یوه ورځ ښځه مړه شوه. مړینه یې د هغه لپاره د لوی غم او ویر باعث شوه. سړي د خپلې ښځې د کفن او دفن وروستۍ چارې سرته ورسولې او له کلي څخه د کډه کېدو پرېکړه یې وکړه. یو کلیوال ورته وویل: دا چې ته ړوند یې، نو څنګه به مزل وکړې؟ دا دومره ورځې خو د مېرمنې در سره کومک کولو. سړي ورته په ځواب کې وویل: زه ړوند نه یم، ما فقط ځان په ړندو اچولی و. ځکه که زما مېرمنه پوهېدی چې زه د هغې د پوستکي حالت لیدی شم چې د ناروغۍ له کبله خراب شوی دی، نو په دې سره به هغه نوره هم ځورېدله. هغې سره زما مینه یوازې د هغې د ښایست له امله نه وه، بلکې زما مینه د هغې د خواخوږي او مینې ډک طبیعت سره وه. نو ځکه ما ځان په ړندو واچاوه. زما هدف یوازې د هغې خوښ ساتل و. مینه باید له کردار سره وي، نه له ظاهري ښکلا سره. ظاهري ښکلا زوال لري او کردار تل پاتې وي.